مسافرۍ کې وخت تیریږي دستا شډارته یادېږي بېدته ژوند مې نه تیریږي قسم په خدای کرانه کېږي مې یادېږي راله نه راځي خوبونه مسافرۍ د روزي ماشه غم کې زایم غم کې تاشا دغه پسې دې پکار مشا یارا رازا کلی تراشا متا بدو وړ وکړو خټه چا کرونا وینا دستا دای سمبول دا مسافرۍ د غم شپول دا د پردیسي دغه سي زور دا جانا نستا د مینې زور دا د مې یادېږي پالسم ورځ راځما مسافرۍ کولی نشي کارو خواري کولی نشي دا پردیسي کولی نشي دا مزدوري کولی نشي د خپل وطن په غم کې نه ورځي خوبونه چې چېرته کښېنم ته رایاد شي د جانان غمه ته مې راد شي ای مسافره ته رایاد شي ډوډۍ ته کښېنم ته رایاد شي د چار پانکې ډوډۍ پنې مخې ته خورما زما جانان شو مسافره پسې مې درد کوي ځګاره دستا له حاله شم خبره په بېستاره پروت ولو تره زه دې یاد شوی وم کول دې ډېر فکرونه جانانه ستا د خدای خبرې داسې خوږې لکه شکرې زه یم مالدارې او ته لرې په کال کوو به څو خبرې ماته دا ستا خبرې ډېر خوند راکوینه مسافرۍ سمسر خوږی دی د زړه مې مات لکه غمی دی زما وړوکی یو ورورکی دی زما حسن هم مې زړګی دی چې هغه ځي نو زه به مړ ورپسې شمه مسافرۍ وي ډېره سخته نه یې بالښت وي نه یې تخته په کټ کې پروت وي یار کم بخته دا ژوند تېرېږي ډېرې سخته د یار د شپې ورځې هېڅ نه وي او خوبونه چې مسافر شوې رانه لاړې ولې به نه ورپسې ژاړې زما دې څه وکړه چې لاړې د خوبو مال د خدایه غواړې بل ځان دې خوار که بېدیداره شوې مینه مسافرۍ کې مې زړه تنګ دی په پردیسۍ کې مې زړه تنګ دی ستا جدایۍ کې مې زړه تنګ دی د جدایۍ کې مې زړه تنګ دی کله پته شم چې خوشحال د عمر شمه زه مسافر یم ګرانه یاره زه ډېر یم ډېر او ناقراره د جهاد مل د زړه دپاره لیکمه دغسې اشعاره
کړم د خلکو غپزړونه د وسی الله مومند کالی دغه اشعار دې څومره ښکلي د مسافر یې ران غړلي د مومند داسې دې ښکلي چې مسافر پسې دې کې د شعرونه دا ښکلې مصري په اواز وړاندې شوې د ګران محترم ورور ماسټر جهاد مل جانان د دې مصرو لپاره شاعري کړې ده په ډېره مینې سره ډېر ګران او محترم ورور شاعر وسیع الله توحیدیار مومند د دې مصرو لپاره فرمایش کړی دی په ډېره مینې سره ډېر ګران او محترم ورونو لکه هر یو آصف خان ماسید او اکبر ماسید او زموږ د واتساپ شماره د لري 0 واویا 14 15 15 شپږ اویا بل شماره د 0 اتاویا شل وسلوي 401 انجینر ماسټر جهاد مل جانان والسلام